دا شاعرانو کې قسمونه یې که نه یو ډېر جذباتي غصناک سړی او یو ډېر لکه نرم دله داسې تاسو به لیدلي شاعران وایي داسې وایي چې دا ولي جانانه دا په څه باندې دې غوسه کړه ځینې ډېر جذباتي لکه سړی د کلي غم خادي او که بچو له سنه څه وکړي اوس د کلي غم خادي او که بچو له سنه څه وکړي نو بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي او هغلته خیرات دی لالې له به ورتله غواړي هلته سړی مړ دی هغه له قبر کنسته غواړي او دغسې واده دی په هغې کې ګډېده غواړي بیا مې نن رقیب د خپل اشنا کوڅه کې ولیدو نیمې کم په منځ کې ګزاره ورسره وکړمه یو ملګری دی انټرټینر هم دی شاعري به هم کول اوس راته پته نشته بحرین کې پاتې کېږي حبیب الرحیم حبیب صاحب راغواړم چې ستاسو سره په خپل ټون کې خبرې وکړي حبیب الرحیم حبیب صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو میلمنو ته هرکلی او ټایم لږ کم دی نو تاسو سره به شارټ خبرې وکړو خیر دی که دا وړه وریجې سبزیانې دې بیا ګرانې وي خو چې ښځې دې څلور وي او ټولې نوکرانې وي نو خواره واره شعرونه به راته ووایم خواره واره دا ټایم کم دی ښه وایي خیر دی که دا وړه وریجې سبزیانې دې بیا ګرانې وي خیر دی که دا وړه وریجې سبزیانې دې بیا ګرانې وي خو چې ښځې دې څلور وي او ټولې نوکرانې وي وایي د کلي غم خادي او که بچو له څه ناسه وکړي دا شاعرانو کې قسمونه یې که نه یو ډېر جذباتي غصناک سړی او یو ډېر لکه نرم دله داسې تاسو به لیدلي شاعران وایي داسې وایي چې دا ولي جانانه دا په څه باندې دې غوسه کړه دا ولي جانانه دا په څه باندې دې غوسه کړه بینډۍ دې پرې کولې په چاړه باندې دې غوسه کړه او ځینې ډېر جذباتي لکه سړی د کلي غم خادي او که بچو له څه نه څه وکړي اوس د کلي غم خادي او که بچو له څه نه څه وکړي نو بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي او هغلته خیرات دی لالې له به ورتله غواړي هلته سړی مړ دی هغه له قبر کنسته غواړي او دغسې واده دی په هغې کې ګډېده غواړي هغلته خیرات دی لالې له به ورتله غواړي دلته سړی مړ دی دغلته سړی مړ دی هغه له خیر دی دا هم د خندا خبر هغلته خیرات دی لالې له به ورتله غواړي دلته سړی مړ دی هغه له قبر کنسته غواړي او دغسې واده دی په هغې کې ګډېده غواړي نو چېرته سړی لاړ شي او سړی چا ته باندې وکړي بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي اوس بد تې نه جوړېږي که ډېر ښه ورسره وکړمه تاسو راته ووایه چې څه ورسره وکړمه او پرون مې په فیسبوک یو انګریزه مسلمانه کړه پرېږدمه داسې او که واده ورسره وکړم تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم او بیا یې راته نن ده ښه وبکو ورسره او بیا یې راته نن د خپل تندي نه بډې والي دي او کور ته ترې راځم او که نه شپه ورسره وکړم تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم او بیا مې نن رقیب د خپل اشنا کوڅه کې ولیدو نیمې کم په منځ کې ګزاره ورسره وکړم تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم یو پیروډي راته وایم بیا ناوخته دی بیا څه ټایم نشته رقیب مې راټینګ کړی برابرې کم کنه رقیب مې راټینګ کړی برابرې کم کنه او په مینه کې غضب دی در په درې کم کنه برابرې کم کنه او په درې کم کنه رقیب مې راټینګ کړی برابرې کم کنه او تاویزی کارو نکو
هغه بلا لک لور کړه تاویزي کارو نکو هغه بلا لک لور کړه قاری صاحب را روان دی چې خبرې کم کنه اوه قاری صاحب را روان دی چې خبرې کم کنه او وایي چې ټول مالې په خپل لور پسې لیکلی وایي چې ټول مالې په خپل لور پسې لیکلی یو زوړ شانتي انګریز دی خو چې سخرې کم کنه یو زوړ شانتي انګریز دی خو چې سخرې کم کنه روجه دا بلندو دی کافر کېږم خو بنا روجه دا بلندو دی کافر کېږم خو بنا نسوارې رانه وغوښته چې ورې کم کنه نسوارې رانه وغوښته